کرا از دل بران زان سلیمان خیش جز مسکین نخان چون که مال و ملک را مال او ملک لره از دل د زړه څخه بران وشړل ځان د دې چې سلیمان یا حضرت سلیمان علیه السلام خیش را خپل ځان جز مسکین مثلا مسکین نه خوانیو حضرت سلیمان علیه السلام به ویل چې زه یو مسکین یم زه یو فقیر یم او د مبارک په فقیرانو مسکینانو کې حساب و حال دا چې دنیا ټول د نګین لاندې و دنیا ټول د ګوتمۍ لاندې و دنیا ټول دنیا کې د امر چلی دی پر باد امر چلی دی جبان پیرانان ټول د رعایت و د امر لاندې و او څو ما خدای تعالی د تور کړی و ځکه و قصرونه یې په سرو زرو باندې پار شو مګر پر هغه سره بیا د ذات مسکین وای په دې خاطر چې مال د وزلت ته نه نوتلی محبت د دنیا د وزلت ته نه داخل شوی چې نه داخل شوی مسکین او د چا چې په زړه کې محبت د دنیا موجود سو راس کم یو دی راس د چا زړه کې چې محبت د دنیا داخل سو هغه به بس دنیادار دی ولو که څه یو افغاني ونه لري کوزه ای سربست اندر آب زفت از دلی فرباد فوق آب رفت اوس مولانا صاحب مبارک یو بل مثال موږ ته د دنیا وایي ستاسو وطن کې خو نو اوبه نشته تاسو خو نو دا اوبه نه لیدلې په دا رودو په دا غټ رودو په دا ځایو کې کله کله داسې دا ټوپان نه دی دا د موټر د ټیر ټوپان دا ټوپان د هوا څخه ډک کی دا چې د هوا څخه ډک کړل نو بیا پر د اوبو باندې کښېږدي خلک باندې کښېني چې کښېني دا ټوپ یې په خپله کښتۍ سي بالا په دا ټوپ باندې خلک ناست سي روانې بل سر ته ورسېږي ټوپان دي خالي دا د موټر د ټیرو رقم ټوپان دي غټ ټوپان دي دا د هوا څخه ډک دي پر اوبو باندې کښېږدي بس انسانان باندې کښېږدي سمه د کښتۍ د بالا بل طرف ته اړوي دا تاسو به نو نه یې لیدلي اخو بعضې کسان بیا لیدلي دي اوس که په دغه ټوپ کې اوبه نه وي او هوا نه وي په کښې کې خالي نو هم بیا انسان باندې کښېنستلی شي بیا دا اوبه پر سر اخیستلی شي نه شي اخیستلی که نه خالي ټوپ چې اوبو ته واچوي دستي غرق کېږي انسان نه شي پر کښېنستلی اما که د هوا څخه ډک سو بیا انسان باندې کښېني انسان وړلی شي یو طرف تر بل طرف ته یې نقل کولی شي نو اوس پخوا خو نو دا ټوپان نه وه نو مولانا صاحب مبارک اوس مثال داسې وایي کوزه ای سربسته اندر آب زفته کوزه ای سربسته هغه کوزه چې سر یې ورپټ کړي دا کوزه نه ده چې غټه کوزه وي او دا ګډوه چې سر یې ورپټ کړه سر یې وربند کړه دا چوشکه یې وربنده کړه دا سر یې وربند کړه دا چې دې وربند کړي اوبو ته یې واچو دا ګډوه د اوبو نسته ځي که د اوبو په سر باندې روان کوزه ای سربسته اندر آب زفت هغه کوزه چې سربسته وي اندر آب زفت په ډېرو اوبو کې از دل پر باد د هغه زړه څه چې ډک د باده دی فوق آب را پر سر باندې د اوبو روانه ده هغه د اوبو پر سر باندې روانه ده اوبه یې نسي غرق کولی اوس دا مولانا صاحب مبارک موږ ته وایي موږ ته ترکیب راشي چم راشي څنګه چم راشي وایي که یو سړی وغواړي چې زه خپل د باطن څخه د زړه څخه محبت د دنیا لرې کړم او محبت د دنیا چې زما زړه ته نه وي ورداخل شوی زما د زړه څخه محبت د دنیا لري که څوک دغه چم غواړي د دغه چم اراده لري هغه به څه چم کوي د هغه طریقه څه ده دغه طریقه اوس مولانا صاحب مبارک موږ ته راښیي نو طریقه چی شده باد درویشی چو در باطن بود بر سر آبی جهان ساکن بود باد درویشی اغا باد د درویشی د فقیری د طریقت هغه د ذکر باد دا چې در باطن چې په باطن کې د انسان بود وي بر سر آب جهان پر سر د اوبو د جهان به ساکن آرام بود وي که ټوله دنیا
پر یوه خوا پر بله خوا روان دي خو کم انسان چې په رښتیا فقیر و په طریقت کې داخل و ذاکر و او په رښتیا په طریقت کې داخل و هغه انسان به د ټوله دنیا د هر قسم محبتونو څخه فارغ وي د زړه څخه محبت دا د اوبه دی نشي غر کولی واسې نه پرستېږي ټوله جهان چې اوبه ونیسي هم به دی د اوبه پر سر روان یې غرقولی نشي لکه د نوح علیه السلام کښتۍ باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود آب نتواند مرء را غوط داد کش دل از نفخه الهی گشت شاد آب اوبه نتواند نشي کولی طاقت نه لري مرء را چې د لره غوطه داد غوټه ورکړي اوبه نشي کولی چې دی غوټه کړي کش یعنی که اش چې د لره دل زړه از نفخه الهي د الهي پیزه څخه ګش ګرځېدلی وي شاد خوشحاله د چا چې زړه په الهي پیز باندې خوشحاله ګرځېدلی وي او پر زړه یې فیوزات الهي نازل سوي وي هغه سړی د دنیا په محبت ګرفتاره کېدای نشي چې هر څونه دی د دنیا په محبت په دنیا باندې اخته سي مګر د دنیا محبت چې زړه ته نشي داخلېدلی ولې زړه یې د هوا څخه د باد څخه د درویشي ډک دی نو هغه ته څنګه اوبه ورشي گرچه جمله این جهان ملک ویست ملک در چشمی دلی اولا شیست گرچه که څم جمله این جهان دا ټول جهان ملک ویست ملک د دوی که دا درسته دنیا د دې سالک سي د فقیر سي دا ټول دنیا د په ملک کې داخله سي د دې ټول دنیا د تعمیرونو د مځکو کوالی د پرنامه سي د دې ټول دنیا سره زر و سپین زر و ډالر و کالدار و تومنونه د په کواله باندې سي ټولم د دسي ملک دغه ملک و دغه اختیارات و مال در چشم پسترگو کې دی او د زړه د لاشي اصلاشي دی د زړه پسترگو کې دی هغه ته چې وګوري هیڅ نه ورته معلومیږي به اعتبار ورته معلومیږي قدر یې نه لري پس دهان دل به بند و مهر کن پر کنش از باد کبر ملدون پس دهان دل نو هغه خوله د زړه به بند وتړه و مهر کن مهر یې کړه زړه چې د یو کوزې په رقم باندې ده لکه هغه کوزه چې سر یې تړل غواړي کوزه نه ده دا ټوپ خو هم ګوره هلته نیزل لري یو شی لري چې هوا وځي و ننوځي چې دا نیزل یې ایلی خو هوا ځنې وځي بیا نو هغه نیزل دی هر شی چې دی مظلوم نه زده خو مطلب دا شی ورته بند کړه چې بیا هغه هوا ځنې ونوځي نو پس دهان دل هغه خوله د زړه به بند وتړه و مهر کن مهر یې که پر کنش ډکه یې که اش دغه ګډوه د زړه از باد کبر ملدون د هغه باد څه د کبر د ملدون یعنی هغه فیض د علم لدن د هغه علم لدنی هغه علم کشفي هغه علم د فقراو چې علم باطنی دی چې هغه د حضرت خضر علیه السلام علم دی د حضرت خضر علیه السلام علم ته او د طریقت علم ته علم لدنی ویل کیږي دا ولې علم لدنی ویل کیږي ولې د حضرت خضر علیه السلام په باره کې الله تعالی ویلي دي وعلمناه من لدنا علما داسې راغلي وعلمناه موږ درته ښوولي وه من لدنا زموږ د طرفه څه علم د اولیای کرامو او د خدای د دوستانو او د حضرت خضر علیه السلام علم د کتابو څه نه و ترلاسه سوی هغو د کتابو څه نه و زده کړي هغو د خپل زنګانه د سرو څه زده کړي دي چې خپل سر پر زنګانه کړی دی مراقبه شوی دی الله جل جلاله یې باطن د اسرارو د کتابونو د خزائنو ورډک کړی دی هغو د دې سینې دفتر ویلی دی لکه شاعر نه وایي مولانا بیدل صاحب وایي بشو اوراق دفتر اگر هم در سمایی که عین عشق در دفتر نمی باشد که چیرې زما هم درسه یې زما هم صنفي یې زما انډیوال یې نو پرېږده اوراق د دفتر پرېږده په دې دفترو کې علمي عشق نشته په کتابو کې علمي عشق نشته راشه علمي عشق په سینه کې زده کړه
سینه مطالعه که سینه وګوره د سینې اسرار راپورته که د سینې په اسرارو کې علم عشق ترلاسه که هلته چې د علم عشق ترلاسه کوي نو هلته علم عشق موجود دی نو علم لدني به الله در نصیب کړي علم لدني دا معنه چې الله جل جلاله به ستا په زړه کې خپل شان در القا کوي الله جل به بغیر د کتاب د ویلو بغیر د درس د ویلو بغیر د اجرې و د زرو د خوړلو څخه و بغیر دغه څه الله جل جلاله ستا په باطن کې اسرار و ادوار در القا کوي ستا سینه به د فیوزاتو برکاتو څخه ډکوي دې ته علم لدني وایي نو مولانا صبر کوی پور کن دکه اش دغه خپل زړه از بعد دغه بعد څه کبر د لویي د هغه لوړ مقام من لدن د من لدن یعنی د علم لدني د علم لدني د مقام څخه د خپل زړه د هغه هوا څخه د هغه پیزه څخه ډکه چې ډک کی اوله به ته بېغمه سې زړه ور مهر که یعنی څنګه مهر کم د زړه دروازه بنده که څنګه بنده کم یعنی د زړه دروازه څنګه بندېږي یعنی داسې کار مه کوه چې د طریقت څخه مخالف وي د طریقت د قوانینو همیشه پابنده اوسه دغه د زړه د دروازې بندول دي د زړه دروازه چې بنده سول د زړه خوله بنده سول او هغه هوا او د طریقت و هغه علم لدني په کښې کې و د ابدالابد به چې د ټوله دنیا اختیارات ستاسې بیا به ستا پر زړه باندې تاثیر نشي اچولی کسب کن جهد نما سعی بکن تا بدانی سر علم من لدن کسب کن کسب وکه او جهد نما ډیر کوشش کاره که سعی بکن او ډیر تلاش وکه تا بدانی چې پوسی سر په اسرار و علم د علم من لدن د علم لدني په اسرار باندې د طریقت په اسرار باندې د علم باطن په اسرار باندې په الهي اسرار باندې سر خلاص جهد حق است و دوا حق است و درد منکر اندر نفی جهدش جهد کرد جهد حق است تلاش حق دی هر څوک چې تلاش کوي دا حق کار دی ښه کار کوي و دوا حق است او دوام حق ده بعضې بېځایه صوفیان نه بعض موږ سپین ږیري پلانکی چې دی په عمر یې دوا نه ده خوړلی بس وایي که خدای ښه کول سره که کنې پلانکی دوا نه خوري د دوا څخه خرابات راځي دا دی ښه سړیتوب بولي دا نه دی ښه سړیتوب ښه سړیتوب دغه دی چې دا مازې چې ته به سوېدی چابک ورځه بس دوا یې وخوره دغه ښه سړیتوب دی ولې حدیث شریف مبارک کې راغلی دی چې وایي لکل داء دواء فتداو هر مرض خپله دوا لري تاسې د دوا تلاش وکړئ دوا وکړئ دا نه دی ښه سړیتوب لکه دا بعضې خلک وایي پلانکی چې دی په عمر یې پیشکاري نه ده لکولې پلانکي په عمر ګولۍ نه ده خوړلې پلانکي په عمر دوا نه ده خوړلې دا دی ښه سړیتوب وایي دا بې عقلي ده دا نو کومه دی چې ښه سړیتوب دی خو د حدیث امر ورته مخالفت دی حدیث وایي تاسې دوا وکړئ تاسې تلاش وکړئ دا جهد دی دوا ده و دوا حق است و دوا حق ده و درد او درد هم موجود دی پر غاښ مې درد کېږي پر سر مې درد کېږي پر نس مې درد کېږي پر لاس مې درد کېږي ځای به توا به کوې منکر اندر نفی جهدش منکرانو اندر نفی په نفی کولو کې جهدش د کوشش اش ده جهد یې تلاش کړی یعنی منکرانو تلاش کړی دی چې دا جهد د مابین یوسي یعنی داسې فرقه و ډله سته چې هغه تا ته وایي دا تلاش مه کوه کوشش مه کوه تلاش مه کوه کوشش مه کوه په خدای توکل وکړه محضن توکل یعنی هیڅ اسباب په کار مه اچوه توکل د جبریو مذهب چې دی نو هغه کوشش کړی دی نو څه مطلب شو یعنی هغه په باطن کې چې کوم دردونه و انسان ته پیښیږي لکه محبت د دنیا لکه حرص لکه بغض لکه غضب دهشت دا ټول دردونه دي موجود دي حق دي دوا یې هم حق ده دوا یې څه دی طریقت که چیرې یو سړی د ټولې دنیا د درستې دنیا کتابونه ووایي او د درستې دنیا کتابونه سر تر پایه ټول مطالعه کړي او یاد یې کړي په د خپل دماغ کې کښېنوي او د ټولې دنیا معلومات دته حاصل شي خو بیا هم د کتابو په ویلو او د عبارتو په یادولو سره د انسان باطل نه صفا کېږي د انسان د باطل صفایي ځان ته کار غواړي ځان ته تلاش غواړي ځان ته خپلې طریقې لري د دې علاج په مشایخ مبارکانو سره کېدلی شي په نن زمانه کې هېڅ وخت نه دی سوی
یعنې صحابه مبارکانو سینې چې خدای تعالی د حسد و د حرص و د وسو پاک کړي دا په سبقان پاک کړي که په کتابونه ویلي وه سبقان یې ویلي وه کوم کتاب یې ویلي و صحابه مبارکان چې د ده مبارک صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مبارک صحبت نه وای د ده برکت نه وای د ده توجه نه وای د دې سینې به پاکې شوي وای امکان یې نه درلود دغسې تابعین دغسې تبع تابعین دغسې چې ټوله دنیا راشوره شوې ده هیڅ وخت د هیڅ چا سینه د صحبت څخه بغیر نه ده صفا شوې نو هغه درد دی په سینه کې موجود دی دوا یې طریقت دی او په طریقت کې بیا جهد کول دي کوشش کول دي منکران یې شیطان و نفس دي هغه تلاش کوي وایي ته کوشش مه کوه جهد مه کوه پروا نه لري توکل پر خدای دی خدای بیا په خپله در ورسوي نو منکران هغه په جهد په نفي کولو کې کوشش کوي خو تاسې به هغه د منکرانو خبر نه ورسره منئ د نفس و شیطان خبره به نه منئ بلکې درد هم شته دوا هم شته او د دوا سره جهد هم شته گرچه این جمله جهان فرمهد شد جهد کی در کام جاهل شهد شد گرچه این جمله که څم این جمله جهان دا ټول جهان پر جهد ډک د کوشش شد سودی یعنی که څم چې اول ورځ جهان را شروع سودی تر د اوسه پورې چې خدای جل جلاله د مځکو اسمان پیدا کړي تر اوسه پورې ټوله دنیا پر جد و جهد روانه ده ټول جهان د جهد څخه ډک شوی دی مګر جهد یې دا تلاش کوي کله در کام جاهل په ستوني کې د جاهلانو شهد یې اصل شد شوی دی یعنی جاهلان خلکو ته نه کله جهد خوند ورکوي جاهلانو خلکو ته ګرد عمر راحت خوند ورکوي جاهل سړی تلاش نه کوي ځان پروا نه ده لکه چا ته ووایه ورته وروره دا کار مه کوه نو که تقوا وکړه ځه خدای غفور رحیم دی نو ځه چې خدای غفور رحیم دی دا خبره خو په خپل ځان کې صحیح خبره ده چې خدای غفور رحیم دی موږ هم دغه څه منکر دی اما مطلب یې چې دی یعنې کوشش ته ضرورت نشته خدای مې خپله بخښي دا خبره د نفس که د شیطان که د دواړو او که د حق د نفس د شیطان خبره نو هیڅ وخت که طریقت دی که علم دی دا ټوله په کوشش سره کېږي په طریقت کې چې سړی کمال ته رسېږي هم په خپله نشي کېدلی خامخا به سړی په طریقت کې کوشش کوي یو څه اندازه به ستړیا کوي یو څه اندازه به د طریقت آداب پر ځای کوي یو څه اندازه به بدخوابۍ پر ځان تېروي یو څه اندازه به سهار وختي راکښېني یو څه اندازه به نور کوشش کوي یو څه اندازه به نور تلاش کوي یو څه به د لمانځه وروسته کوشش کوي یو څه اندازه تلاش نه پکار دی نو مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل و تسلیم دا خو نو تر اوسه پورې د هوسیانو او د زمري سره مقابله و بحثونه و دلایل و هله د کیسه تر دې ځای راورسېدل اوس اخري نتیجه ده فیصلې ته خبر راورسېدل مقرر شدن فیصله کېدل ترجیح د ترجیح جهد د کوشش بر توکل و تسلیم چې خالی توکل او تسلیم دا نه دی ښه شی چې سړی ځای پر ځای ناست بس وایي زما پر خدای توکل دی در دې دا ښه دی چې سړی کوشش وکړي دا جهد مختار دی یعنی د زمري خوا حق سول او زمري میدان یووی زی نمت بسیار برهان گفت شیر کز جواب آن جبریان گشتن سیر زی نمت د ډېر د کمه څه بسیار ډېر برهان دلایل ورته ویل شیر زمري دا رقم ډېر دلایل ورته ویل کز جواب یې چې د جوابه څه آن جبریان هغه اوسیان یې اتوکلیان یې گشتن وګرځېدل سیر مړې یعنی جواب یې نه سوی نور کولی نور نو بالا د دې خبره خلاص شول روبه آهو و خرگوش و شغال جبر را بگذاشتند و قیل و قال نخچیر خو موږ تر اوسه پورې ترجمه په هوسۍ کول او هوسیانو ته نخچیر وایي اصلا دا نخچیر یو عام لفظ دی هر ښکار شی چې ښکاریږي که سوی ده که هوسۍ ده که روبه ده که بل حیوان دی هر حیوان چې مطلب هغه ښکار وي یعنی چې د زمري ښکار وي یا ښکاري ورجه ښکاري هغه ته نخچیر وایي نو نخچیر داسې عمومي لفظ دی نو روبه ګیدړې و آهو او هوسۍ و خرگوش او سوی یو اوسۍ ده یو سوی دی اوسۍ سره پېژنئ
اصلي خو کشنک لکه د پسې غوندې داسې شی دي او اوسۍ خو نو کې غټه ده لکه د پسه غټه ده که نه نو روبه ګیدړه او آهو اوسۍ و خرگوش او سوی او شغال چغال جبر بگذاشتن ټولو دا خالی توکل و جبر بگذاشتن پرېښوی و قیل قال او نور بحثونو دلایل یې پرېښول عهدها کردن با شیری ژیان کاندرین بیعت نیفتد در زیان عهدها وعده کردن وکړې با شیر ژیان د هغه زمري سره ژیان چې مست زمری و حمله آور زمری و تکړه زمری و د هغه سره یې وعدې وکړې کاندرین بیعت چې په دغه بیعت کې چې نن موږ ستاسو سره دغه فیصلې ته ورسېدلو نه یفتد نه به لویږي در زیان په تاوان کې یعنې بیا به هېڅکله د دې څه مخالفت نه کوو قسم هر روزش بیاید بی ضرر حاجتش نبود تقاضای دیگر قسم هر روزش یو قسم دی یو قسم دی قسم خو دا چې یو شی دوه قسمو ته وایي شوی یو قسم یې دا دی یو قسم یې دا دی دا یو نوع ته وایي که نه یو بیا قسم دی قسم برخې ته وایي قسم هر روزش هغه برخه د هرې ورځې یا بیاید پیدا کوي بیا دا زمری بې ضرر بې له ضرر څخه یعنې زمري ته یې دا وعده ورکړل چې تا ته به خامخا موږ هرې ورځې خپل قسم و برخه را استوو حاجتش حاجت د زمري به نبود نوې تقاضا یې دیګر بله غوښتنه د زمری نه کوي زمری د نوره تقاضا نه راڅه کوي نکي دې پر حیوانانو باندې حملې نه کوي او موږ به د برخه ورته را استو عهد چون بستند و رفتند آن زمان سوی مرعا ایمن از شیری ژیان عهد چون بستند کله چې دی وعده وتړل او تعهد یې وکړي ورفتند لاړه آن زمان هغه ګړی اذان وکړي لاړه آن زمان هغه ګړی سوی مرعا و طرف ته د مرعا هغه د څړځای هغه د ګرځېدلو ځای ته ولاړه ایمن بغم از شیر ژیان هغه زمري څه چې حمله آوره دي جمع بنشستن یک جا آن وحوش افتاده در میان جمله جوش جمع بنشستن سره راټول سول یک جا یو ځای آن وحوش هغه وحشه حیوانان ګرد حیوانان سره راټول سول یو ځای غونډه وکړل یو پارلمان یې جوړ کړي یو مجلس یې جوړ کړي ګرد یو ځای غونډه جوړ کړل مجلس یې جوړ کړي او د مشورې مجلس یې جوړ کړي افتاده لوېدلې وه در میان یې په مابین کې جمله د ټول حیواناتو جوش ټول پر جوش باندې راغلي وه هر کسی تدبیر و رای می زدن هر یکی در خونی هر یک می شدن هر کسی هر یو تدبیر یو مشوره و رای یو فکر می زدن واه هر یو د ځان سره یو نقشه و یو سوچ سنجاوه هر یکی هر یو در خونی هر یک په وینو کې د بل یو می شدن کې دي یعنی اوس خو نو واري سباواري را روان دي انو سبا به زمري ته یو ورځي زمري به خوري صحیح خبره انو اوس کم یو دی سبا به کم یو ورځي ګیدړې ته به ورته ورځي ګیدړ ولونی زنو در چا پاتې د طالبانو څنګه رقم مجلس دی داسې یو چا مې شروع کړي ګیدړ ورته چغال دي ورسي چغال زه بیا در چا پاتې هغه د ملا وړه یې کوله که څه چم کوه نو د ملا د وړو کیسه شروع شوه نو یو چغال ورسي یا بل ګیدړ ورسي یا بل سوی ورسي یا بل یو لا ځان نور څه نیسي عاقبت شد اتفاق جمله شان تابع آید قرعه اندر میان عاقبت په آخر کې شد سو اتفاق جمله شان د ټولو اتفاق پر دی رالی تابع آید چې راځي سي قرعه قراندازي اندر میان مابین کې دا موږ په پښتو کې چې په چاچول ورته وایي یعنی قراندازي وکړو نومان به اچو که چا نوم راوختی قرعه بر هر کی افتد او طعمه است به سخن شیر ژیان را لقمه است قرعه اغا نوم اغا فچه بر هر کی افتد پر هر چا چې ولوېدل او طعمه است هغه به یوه ګولۍ بې سخن بې خبرو شیر ژیان را هغه زمري چې حمله کوونکي دي هغه لره به لقمه است ګوله وي خامخا به ورځي او زمری به ګوله کوي هم برین کردن آن جمله قرار قرعه آمد سر به سر را اختیار هم برین کردن پر دغه طریقه باندې وکړي آن جمله هغه ټولو قرارداد ټولو پر دې طریقه باندې قرارداد وکړي قرعه آمد را له سر به سر را سر تر پایه ټول لره اختیار خوښه د ټولو دا قراردازي خوښه شوه چې دا و دا شکر
قرعه بر هر کو فتادی روز روز سوی آنشر او دویدی همچو یوز قرعه اغه قرعه اغه نوم هغه پچه بر هر کو پر هر چا باندې پتاجي چې ولوېدل به روز روز د ورځې یعنی هر ورځ چې به د هر چا نوم راوختي سوی آنشر و طرف ته د غزمرې به او د ویجې د بورز غستل هم چې یوز لکه پړانګ داسې به روانو لکه پړانګ داسې به روانو او زمرې ته به ځان حاضراوه زمرې به ښه په ارامه باندې به خوب کړی و ښه په استراحت باندې ابادا به نو راولاړ شو او بس هغه به څرې کوي او هغه به خوري بس زمرې کار هم سم و د حیوانانو کار هم سم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي شو